Audio Jungle. السلام علیکم ګران دوستانو، زه متي الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن درته یو خاص او مهم خبر لرو د کراچۍ ښار په باره کې. کراچۍ کې نن کاروبار مکمل بند دی. نن د ښار زیات بازارونه، دکانونه او دفترونه بند دي. دا بندیز د یوې سیاسي ډلې یا امنیتي خطر له وجې دی. د ښار زیات سړکونه هم بند دي یا ټرافیک ډیر دی. پولیس وایي موږ کوشش کوو چې امن وساتو او خلکو ته مشوره ورکړو چې بې ضرورته له کوره بار ونه وځي. یو ځوان وایي نن مو دکان بند دی، نه کاروبار شو نه ګټه. په ښار کې ویره ده او هر څوک هڅه کوي چې کور پاتې شي. دا بندیز به تر کله پورې وي؟ تر اوسه واضح نه ده، خو چارواکي وایي چې حالات څاري. که وضعیت ښه شو نو کاروبارونه به بیا خلاص شي. نو ګرانو کتونکو، که تاسو هم د کراچۍ اوسیدونکي یاست، مهرباني وکړئ احتیاط وکړئ او د چارواکو خبرې واورئ. د نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او نظرونه هم راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.